سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نور باید افغانان ترکیې هیواد ته له تګ څخه ډډه وکړي. نور ترکیه د افغانانو لپاره یو مهربانه هیواد نه دی. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس درسره سبسکرایب او سره خوا کې د ګونګړۍ نشان ووهئ. د څو میاشتو راهیسې په ترکیې هیواد کې د مسافرو ژوند له سختیو سره مخ شوی. یوازې د افغانان نه بلکې د سوریه او پاکستانیو داسې ګڼ شمېر هیوادونو مسافر چې په ترکیه کې میشت دي دا هیواد نور دوی ته اړتیا نه لري. ځکه لکه د ایران او داسې نورو هیوادونو په څیر چې د امریکا له بندیزونو سره مخ دي، نو بیکاري هم ورسره زیاته شوې چې هیواد یې غواړي تر څو خپل خلک په کار بوخت او ګټه یې خپلو خلکو ته ورسیږي. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ. د ترکیې په میلیوني ښار استانبول په 2 اونیو کې 6,000 داسې کسان نیول شوي دي چې اسناد یې نه درلودل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په خبره په دغه ډله کې تر 2500 زیات افغانان هم شامل دي چې دا د دوی د افغانانو د نیولو رسمي ښودنه ده. خو په سوشل میډیا کې بیا داسې نه ده. د ډیری افغانانو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه ویلي دي د دوی ډیری داسې ملګري او اتاکوال نیول شوي چې د میاشتو راهیسې ورک او لادرکه دي. په ځینو مرکو کې خو ان افغان مسافر په ژړا له افغانانو غواړي چې ژوند مو خرابوي او ترکیې هیواد ته له راتګ څخه ډډه وکړئ، ځکه چې د ترکیې هیواد سرحدي ملیشو سرحدونه ډیر سخت کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو له NTV تلویزیون چینل سره په خبرو کې ویلي دي چې د جولای میاشتې 12 نیټې راهیسې د پیل شوي ماموریت په طرز کې 6,122 کسان په استانبول کې نیول شوي دي. د سویلو په خبره په دغه ډله کې 2600 افغانان هم شامل دي. زیاته شوې ده چې زیاتره نیول شوي کسان سوریایان نه دي او نیول شوي سوریایان بیرته نه دي لیږل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په خبره د کډوال چې په استانبول کې نه ول راجستر د ترکیې سویلي ولایت ختای کې یو کم ته استول شوي دي او ځینې په خپله خوښه بیرته سوریې ته ستانه شوي دي. سلیمان سویلو یوه ورځ تر مخه ویلي ول چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 40,000 مهاجر له ترکیې څخه اخراج شوي دي او د کال تر اخره به دغه شمیره 80,000 کسانو ته ورسیږي. سویلو ویلي دي موږ چې څه کولی شو هغه به وکړو څو ترکیه په راتلونکي کې د غیر قانوني مهاجرو مرکز ونه ګرځي. د استانبول ولایت مقام د دوشنبې په ورځ هغو سوریایانو ته چې د اقامت د اعتبار وړ اسناد ونه لري د اګست تر 20 نیټې پورې وخت ورکړی و چې دغه ښار پرېږدي. زیاته شوې وه چې دغه مهلت تر ختمېدو وروسته چې کوم کسان په استانبول کې وي د ترکیې هغه ولایت ته به بیول کېږي چې راجستر وي. د استانبول ولایت مقام د معلوماتو له مخې 540,000 سوریایان په استانبول کې راجستر دي او نور په زرونو کسان د اعتبار لرونکو اسنادو پرته په دغه ښار کې ژوند کوي. د سوریې د یوې اتحادیې د معلوماتو له مخې 13 اونۍ تر 600 زیات سوریایان له استانبول څخه سوریې ته اخراج شوي دي چې د ترکیې په یو بل ښار کې یې د اوسېدو اسناد درلودل. اوس مهال په سوریه کې مجموعاً شاوخوا 3.8 میلیونه سوریایان اوسېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په 2011 میلادي کال کې د سوریې د کورنۍ جګړې تر پیلېدو وروسته د سوریې د مهاجرو په ورین تندي ومنل. خو د ترکیې په ولس کې له کلونو راهیسې د سوریایانو په ضد غوسه مخ په ډېرېدو ده، په ځانګړې توګه په استانبول او غازي انتاب کې چیرې چې په سلونو زره سوریایان اوسېږي. ترمنځ ترینګلتیا او ناکراري رامنځته کېږي. د اپوزیسیون د فشار له کبله حکومت په وروستیو کې د سوریایانو په ضد خپل چلند سخت کړی دی. خپل نظرونه او اندېښنې مو راته په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.